السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، یو ورور پوښتنه کړې وه چې مونږ څنګه د فیسبوک اوریجنل پیج جوړ کړو په صحیح طریقه سره، چې له هغه څخه مونږ پیسې هم ګټلی شو. نو ته د دې په باره کې یوه ویډیو راته جوړه کړه چې مونږ څنګه د فیسبوک اوریجنل پیج جوړ کړو. نو ګرانو دوستانو، نن به په دې ویډیو کې مونږ دا زده کوو چې څنګه مونږ د فیسبوک اوریجنل پیج جوړ کړو په صحیح طریقه سره، چې له هغه څخه مونږ پیسې هم وګټو. نو ګرانو دوستانو، تر ویډیو شروع کولو نه مخکې خورا درنښت له تاسو څخه ویله کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د ګنټۍ نشان هم وګورئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په وخت راورسېږي. نو ګرانو دوستانو، اول به راسئ فیسبوک ته، فیسبوک آی ډي ته به راسئ. نو بیا به راسئ په دې درې ټکي نشان، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، دلته به راسئ په دې پیج باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې کله کلیک وکړو، نو دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. نو ګرانو دوستانو، تاسو به په دې کریټ باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې کله کلیک وکړو، نو دلته په دې ګیټ سټارټډ باندې به کلیک وکړئ. دلته به یو نوم ورته انتخاب کړئ. هر نوم چې تاسو ورته انتخابوئ، هغه نوم به ورته انتخاب کړئ. کله چې نوم ورته انتخاب کړو، دلته به یوه کټګوري ورته انتخاب کړئ. کټګوري معنا دا چې تاسو پیج د څه په باره کې دی، هغه به ورته انتخاب کړئ. چې تاسو پیج د هر شي په باره کې وي، هغه به ورته انتخاب کړئ. که د موزیک په باره کې وي، موزیکي به ورته انتخاب کړئ. که د ټکنالوژي په باره کې وي، ټکنالوژي به ورته انتخاب کړئ. که د ګیم په باره کې وي، ګیم به ورته انتخاب کړئ. هر څه په باره کې چې تاسو پیج وي، هغه به ورته انتخاب کړئ. نو زه دلته هغه ورته انتخابوم، ګیم ورته انتخابوم. ښه ګرانو دوستانو، کله چې دا ورته انتخاب کړو، نو بیا به راسئ په دې نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په نیکسټ باندې کلیک وکړو، دلته له تاسو څخه یو ویب سایټ غواړي. که چېرې تاسو ویب سایټ لرئ، ویب سایټ لینک ورکړئ. که ویب سایټ نه لرئ، نو د یوټیوب چینل لینک ورکړئ. که هغه هم نه لرئ، نو بیا په دې باندې کلیک وکړئ. په دې آی ډونټ هیو ا ویب سایټ په دې باندې کلیک وکړئ. که بیا به دې راسئ په دې نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، دلته به یو کور فوټو ورته انتخاب کړئ. ښه ګرانو دوستانو، کله چې کور فوټو ورته انتخاب کړو، نو بیا به راسئ په دې سیو باندې به کلیک وکړئ. هر رقم فوټو چې تاسو دلته ورته جوړ کړی، هغه به دلته ورته انتخاب کړئ. بیا به راسئ په دې ایډ پروفایل په دې باندې به کلیک وکړئ. ښه ګرانو دوستانو، نو چې کله دا پروفایل فوټو ورته انتخاب کړو، نو بیا به دې سیو آپشن په دې باندې کلیک وکړئ. نو دا به تاسو سره دلته سیو شي. نو کله چې دا کور فوټو ورکړو او پروفایل پکچر هم ورکړو، نو بیا به راسئ په دې ډن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، دلته تاسو څخه د واتساپ نمبر غواړي. که واتساپ نمبر ورکوئ، واتساپ نمبر ورکړئ. که یې نه ورکوئ، نو کوم مشکل نه لري، مې ورکوئ. بیا په دې نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې په نیکسټ باندې کلیک وکړو، دلته وایي تاسو ملګري پیج ته را دعوت کړئ. تاسو ملګري دې پیج ته را دعوت کړئ. نو بیا به راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ. ګرانو دوستانو، دا انوایټ فرینډز تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. موږ سره دلته انټرنیټ سلو دی، لږ انتظار ورته کوو. نو ګرانو دوستانو، کله چې تاسو دا انوایټ فرینډز پې وکړو، نو تاسو به دلته هغه ستاسو ملګري راوړئ. نو بیا به دلته په دې سلیکټ آل په دې باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به په دې سینډ انوایټس په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، نو بیا به راسئ دلته په دې ګریټ پوسټ په دې باندې دلته تاسو وایي که پوسټ کوئ هم پکې کولی شئ. نو دلته به په دې سی آل بټنز په دې باندې به کلیک وکړئ. دا ډېر مهم آپشن دی. دلته باید تاسو د فالو بټن ورته انتخاب کړئ. نو دلته به ګرانو دوستانو راسئ، دا د فالو آپشن تاسو ته ښکاري، دا کته په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک کړو، نو به کریټ باندې باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې په دې باندې کلیک وکړو، نو ستاسو په فیسبوک باندې به د فالو آپشن ولګي. نور دلته څه مهم شیان نشته پکې ګرانو دوستانو. نو له دې پیج څخه به تاسو ووځئ. نو ګران دوستان، تاسو ته ښکاري اوس به دلته مونږ سره هغه پیج چې مونږ جوړ کړو، هغه دې مونږ سره به یې راوړی. دا دی ګران دوستان، دا دی زمونږ پیج جوړ شو. نو ګران دوستانو، په دې طریقه سره تاسو د فیسبوک اوریجنل پیج جوړولی شئ په صحیح طریقه سره، او له هغه څخه بیا تاسو پیسې هم ګټلی شئ. نو ګران دوستانو، کوم چېرې ویډیو خوښ شوي، ویډیو ته لایک کړئ، چینل ضرور سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د ګنټۍ نشان هم وګورئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په وخت ورسېږي. د الله په امان.